تازه خبر د افغانانو په ګډون د بنگلاديش تجارتي لیگ کله پیلېږي او په افغانستان کې په کوم ټلویزیون پیلېږي او داسې نور معلومات په دغه ویډیو کې را سره وګورئ. د بنگلاديش تجارتي لیگ 2019 پړاو سبا د 2 لوبو په پیلېدو سره شروع کیږي چې د نورو لوبغاړو په ګډون او افغان لوبغاړي هم په دغه سیالیو کې د بیلابیلو لوبډلو لپاره لوبیږي. په دې لوبه کې محمد نبی د رنگپور رینجرز لوبډلې لوبډلمشر ټاکل شوی دی. همدارس حضرت الله زازی، شفیق الله شفق، مجیب الرحمن، نجیب الله زدران، رحمان الله ګربز او نوین الحق له بیلابیلو لوبډلو سره لوبیږي. سبا د ډسمبر په 11 نیټه به لومړۍ لوبه د چټاګرام چیلنجرز او سیلهټ ټینډرز لوبډلو ترمنځ پیل شي چې چټاګرام لوبډله کې کوم افغان لوبغاړي نشته، خو په سیلهټ لوبډله کې به شفیق الله شفق ولوبیږي. په دویمه لوبه کې به بیا د کومیلا واریرز او رنگپور رینجرز لوبډلې سره مخامخ شي چې د رنگپور رینجرز لوبډلې لوبډلمشري محمد نبی کوي او کومیلا واریرز لوبډله کې ورو توپ اچونکی مجیب الرحمن لوبیږي. دغه سیالي چې د ډسمبر په 11 نیټه به پیل شي، پیلو به د 2019 کال د جنوري په 11 نیټه ترسره شي. د دې سیالیو لومړۍ لوبه به د افغانستان په وخت 12 بجې او دویمه لوبه د افغانستان په وخت 15 بجې پیلېږي چې په افغانستان کې ملي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه ښکاره کوي. نو ډېره مینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.